بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو او کشرانو. یو لبل زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی. نن زه تاسو ته په صنایع بدایع باندې خبره کوم. صنایع بدایع چې کوم علم بدیع دی دا د پرچې د ایسس لپاره لیکچرشپ لپاره یا د دین علاوه یو کس ته ادب سره تعلق ساتي نو د هغې دپاره ډیر ضروري دي چې په دې باندې ځان پوه کړي. نو هسې خو صنایع بدایع ډیر زیات دي. دا صنعتونه لفظي صنعتونه معنوي صنعتونه دا خو ډیر زیات دي، ډیر بیان شوي دي په کتابونو کې. خو یو څو اهم چې دي نو د هغې په هکله باندې یو څو خبرې کوو او هغه تاسو ته رامخې ته کوو. لکه یو صنعت دی، صنعت تجنیس. تجنیس یو شان ټکي، کله پوره یو شان کله نیم یو شان. نو هسې خو د تجنیس کم از کم 5 قسمونه دي. خو داسې ټکي چې په شعر کې راشي چې هغه یو شانتي وي یا پوره یو شانتي وي نو هغه بیا تجنیس تام دی. بیا چې نیم یو شان وي بیا لږ یو شان وي یا پوره اړول کړي شوي وي نو هغه بیا نور قسمونه دي. خو به هر حال هغه لنډه خبره کوو. نو تجنیس په هکله د تجنیس یو مثال چې کم سړی چې مې دیره د زړه په کور دی، کم سړی چې مې دیره د زړه په کور دی نو هغه په غوږو کر په سترګو کور دی. تاسو ګورئ په برنۍ مصر کې هم کور دی خو د هغې معنی ځان له ده، زما د زړه په کور دیره دی. په دې دویمه کې چې کوم په سترګو کور دی په سترګو باندې ړوند دی، نظر یې نه لګي. نو کور یو ټکي دی خو ټکي بالکل مکمل یو دی خو معنی بدلی دي. نو دا مونږ وایو چې په دې شعر کې صنعت تجنیس دی. بل دو قافیه یا ذوالقافیتین چې ورته وایي، کله چې په یو شعر کې په یو غزل کې 2 قافیې استعمال شي نو هغې ته ذوالقافیتین وایي. لکه اوس په حالت یو شعر دی د مثال په توګه چې په حالت عاشقانو نظر بویا په زیارت شهیدانو گذر بویا. نو اوس په دې کې دا بویا چې دی دا پکې ردیف شو او عاشقانو شهیدانو دا یوه قافیه او نظر او گذر دا بله قافیه. دغسې دا په ټول غزل کې دغسې دي. نو ذوالقافیتین هغه شعر ته وایي یا هغه غزل ته چې په هغې کې 2 قافیې بیان شوي. بل صنعت دی صنعت تلمیح. نو کله چې په یو شعر کې یوې تاریخي خبرې ته یوې مذهبي خبرې ته تاریخي خبرې ته اشاره وشي، تاریخي واقعې ته اشاره وشي نو هغه شعر کې مونږ وایو چې دې کې صنعت تلمیح استعمال شوی، صنعت تلمیح نه کار اخیستی شوی. تلمیح لکه اوس فرض کا چې په خوشحال پرتمبور کې وشوي هغه کانی په ما لاهور کې وشوي. قلندر مومن وایي چې اوس په دې کې په خوشحال کې باندې چې په ریتمبور کې کوم څه تیر شوي دي، کومې کانې پې شوي دي نو هغه تاریخي واقعې ته اشاره ده. بل صنعت منقوط. صنعت منقوط ورته وایي یا ټاکیدار ورته مونږ وایو. لکه په کوم شعر کې چې په هر یو ټکي باندې ټاکې لګېدلې وي یعنی نقطې پې لګېدلې وي نو هغه شعر ته منقوط وایي. دې صنعت ته صنعت منقوط وایي. لکه د خوشحال خان خټک شعر دی چې خې خې شپې شي ځنې پیښې غیږ په غیږ شي شب جبینې. نو دا مثال دی د منقوط صنعت. بل بیټاکو یا غیر منقوط چې ورته وایي داسې شعر چې په هغې کې شعر یا غزل چې په هغې کې په
یو ټکي باندې په یو لفظ باندې هم ټاکې نه وي، یعنی نقطه پې نه وي، نو هغې ته مونږ وایو چې په دې شعر کې سنت غیر منقوط دی. لکه د مثال په توګه دا شعر چې دا امرد مرور لاړ لما که در لاړ، که دا هورو د محمود دارالسلام لاړ. تاسو وګورئ په دې کې په یو باندې هم ټاکې نشته، په یو ټکي باندې. بل سند دی سند ذو اللغتین. سند ذو اللغتین داسې سند دی چې په یو شعر کې دوه ژبې استعمال شي، دوه ژبې استعمال شي، نو هغې ته سند، هغه سند ته سند ذو اللغتین وایي. لکه اوس زما یو غزل غون داسې دی چې په هغې کې 5-6 ژبې ما استعمال کړي دي. غزل یو دی، خو یو شعر ته داسې دی چې My heart you became water of lovely glances. My heart you became water of lovely glances. کوه مدام د هغه سترګو خمارو ستاینه. بل سند تضاد دی، دا هغه سند دی چې په دې کې د متضاد ټکي استعمال شوي. دغه متضاد ټکي اکثر په اوله مصره کې یو او د هغې متضاد چې دی هغه په دویمه مصره کې وي. لکه عاشقي به یې اخر تر بڼې سپک کا، مشهور شعر دی. عاشقي به یې اخر تر بڼې سپک کا، کوي درون تر کوه قاف طول د چا. نو هلته بره تاسو وګورئ سپک او لاندې درونه، نو دا متضاد ټکي دي. نو داسې شعر کې چې کله په یو شعر کې داسې ټکي راشي، نو مونږ وایو چې دا سنت تضاد په دې کې استعمال شوی دی، سنت تضاد دی په دې شعر کې. بل یو مثال دی مرات النظیر، یو سند دی. بل مرات النظیر دا هغه سند دی چې د یوې خبرې سره د یوې معاملې سره تعلق لرونکي مختلف ټکي راوستی شي پکې، چې داسې ټکي چې د هغې ټکو په خپلو کې یو بل سره مناسبت وي، یو بل سره تړون وي. نو مونږ وایو چې په دې شعر کې سنت مرات النظیر دی. دا به په دې طریقه باندې پیژندی شي. لکه اوس ښایسته لکه ګلونه د سپرلي دي، پر همیش لکه بلبل چغار زما دی. نو تاسو وګورئ په دې کې ګلونه، سپرلی، ښایست، بلبل، چغار، نو دا ټول ټکي چې دي، دا ټول چې کوم ذکر شو، نو د دې په خپلو کې یو بل سره ډیر نږدې تعلق دی. نو ځکه مونږ وایو چې په دې شعر کې سنت مرات النظیر دی. بل لف نشر. لف نشر مطلب دا دی چې نغښتل او خورول، د یوې خبرې نغښتل او خورول، دا لف نشر دی ته وایي. نو په دې کې چې کله په یو شعر کې د شعر په یوه مصره کې د کوم څه بیان وشي او د هغې متعلق په دویمه مصره کې وشي، نو دا او بیا که چېرې فرض که د اوله مصره کې چې کومه خبره کوم ټکي بیان شوي دی او په دویمه مصره کې هم د هغې په ترتیب سره مناسب بیان شي، نو مونږ وایو چې په دې کې لف و نشر مرتب دی. او که چېرې فرض که د هغې اړولي پکې استعمال شي، نو هغه بیا لف و نشر غیر مرتب دی. لکه اوس زه به تاسو ته د لف و نشر مرتب یو مثال درکم. زما هغه یو شعر دی چې خپل محفل نه رقیب وشړه دلبره، په حرم کې خو د سپي وجود حرام دی. نو په دې کې که تاسو وګورئ نو خپل محفل نه رقیب وشړه دلبره، په دې کې محفل او حرم په دویمه مصره کې حرم دا یو بل سره، او بیا رقیب او سپی د یو بل سره بیان شوي دي. نو دا بالکل دا لف و نشر مرتب دی. بل تجاهل عارفانه
دا هغه سند دی چې په دې کې یو شاعر سي ځان ناجانه کې په یو خبره باندې داسې بل سند مبالغه دا هغه سند دی چې په دې کې بنده د حد نه زیات صفتو کې د بل چا یا د بل سیز د حد نه زیات صفت نو دا مبالغه ارسال المثل چې ډیر خلک د دې ټکي د تلفظ غلط کوي دي ته ارسال المثل وي نو پکار دي چې دا صحیح کی چې چاته تر اوسه پورې پته نه چې هغه ټیک کی چې بنده په کوم یو شعر کې څه متل وغیرہ بیان کی کنه نو هغه شعر ته مونږ دا وایو چې په دې کې سنت ارسال المثل دی دا پکې بیان شوی دی. لکه اوس د مثال په توګه د رحمان بابا دا شعر دی چې زه له ډېرې مینې په تش نوم د یار شیدا یم تل د لوندو خټو اوبه لږې وي بانه د لوندو خټو لږې اوبه بانه وي. دغسې بلا سنتونه دي خو دا ته ما صرف هغه کم چې د منډې د مخې څوک په یادول غواړي یا د فرچې لپاره یادول غواړي یا فرض کا شعر لیکي په شعر کې د عامې پوهې دپاره داسې کول غواړي نو د دغه تنانو دپاره دا ډېر یو څو ساده او اهم مثالونه دي. نور سنتونه ډېر شي دي د هغې ټولو په یو ځای بیانول دا بیا ډېر وخلي. السلام علیکم، ډېره مننه.